ایمانو سره موږ سکلي وه په کومه میاشت کې روجې په میاشت کې شاعر وی دعي البكاء على الأطلال والدار واذكر لمن بان من خل ومن جاري وی پرېږده دا جړاګانې په دنیا پسې او په کورونو پسې او په جیداد پسې او په مال پسې یاد که هغه سړی چې ګاونډي ته تللی دی او ملګری ته تللی واذري الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار بلکې وجاړه په هغه شپو پسې چې هغه د نور او د رڼا شپې وي اصل جړه په دې پسې پکار دغه ملګری زموږ نه تللی هغه ګاونډي زموږ نه تللی على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار په هغه شپو پسې وجاړه او په هغه میاشت پسې وجاړه چې د هغې د شپې دي د دې دپاره چې ګناهونه پکې کم شي او دي د دې دپاره چې ګناهګار پکې وبخلی شي یا لائمي في البكاء زدني به كلفا واسمع غريب أحاديث وأخبار وی ای زما ملامته کوونکیه په دې باندې چې زه جاړم د روجې په میاشت پسې په کار خو دا ده چې ته ماله ښه ترغیب راکړې هغه احادیث واورې کوم چې دې میاشتې فضیلت مبارک کې راغلي ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري څومره ښکلې ورځې موږ ټول را جمع شوي وو چا مونځ کو چا دعاګانې چا صدقې چا روجې چا ذکر چا تلاوت کو اوس هغه شان بیا موږ نه را جمع کېږو هغه شان ماحول ایماني ماحول دا صرف په دغه یو میاشت کې جوړېږي او دغه شان د نیکو اعمالو دا قسمه قسم اقسام و موږ پکې چې دغه میوې شو کولی که زه هغه اعمالو لاړ شم خبره به اوږده شي خو قسمه قسم اعمال څوک په یو عمل کې څوک په بل کې تر دې چې بعضو پکې دا ارمان هم کړی چې ارمان زه په دې حال باندې مړ شم دا به کوم چې یمه داسې ایماني کیفیت د سړي جوړ شي په دې روژه کې دا چې تېره شو والله لازم کله ناکله په انسان باندې داسې حال راشي چې د زړه د خوشحالۍ نه ټوپونه وهي الله ته شوق پیدا شي او په دې زړه کې وي ارمان که څه ته مرګ راتلی نو چې دې ورځو کې راغلی وی او په دې حالاتو کې زه الله سره مخ شوی وی نو خبر رمضان میاشت خپله خیمې ویستې ده او تلې ده او خپل سامان یې وړی ده تلې ده اوس بیا پته نه لګي چې زموږ ورسره ملاقات کېږي او که نه 11 میاشتې انتظار به کوې هغې ته دغه میاشت ته موږ الوداع ووایي سره د هغه اعمالو ما ورته چې پکې کم کړي دي اعمال دي اقوال دي افعال دي چې څه بد اعمال دي او که ښه اعمال دي بد دي کړي که ښه دي کړي او دا ورځې نه دا ورځې دا ته یو ناشنا فایده ذکر کړم دا ورځې چې دي دا خزانې دي په دې کې ستا اعمال خوندي کېږي دا خزانې به کولاویږي په آخرت کې او په هغه ورځو بیا پته لګي الله سبحانه وتعالی دا ورځې مبارکې څه وایي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الله یا غرض چې هر نفس ته به هغه د خیر عمل او د شر عمل د دواړه به ورته میلاو شي یوم تجدو موجود به په هغه ورځ میلاو به شي هر نفس ته ما عملت من خیر محضره وما عملت من سوء ښه عمل دی بد عمل دی دا ستا او د الله په منځ کې ده هغې کې زه څه نشم ویلی تا په هغه خزانو کې څه یې ښودي دي هغه ورځې تلي دا زموږ د ژوند ګورې ټول دغه ورځې دي ځکه د امام حسن بصري رحمه الله قول ما تاسو ته ذکر کړم دی یو څو پیرې امام حسن بصري رحمه الله وی ابن آدم انما انت ایام وی ای د آدم زویه ته ستا د ژوند چې دی کنه د ورځې دي اذا ذهب يومك ذهب بعضك ستا چې ورځ تېره شي نو ستا بعضې څه تېره شوه د ورځې زما د ورځې د زه یمه د دې جمعې د ورځ او د دې هفتې د شپه چې تېره شوه زما د ژوند حصه تېره شوه دا ما ورته وایو د ورځې دا ډېره قیمتي او جوهره خبره امام حسن بصري رحمه الله کړې
او ځکه شاعر وایي موږ خو خوشحالېږو دې ته چې دا ورځې ختمېږي زر زر لکه چې 2 کاله بعد به کلي ته ځم 2 نیم کاله بعد به کلي ته ځم او 3 کاله بعد به واده او 4 کاله بعد به مزدوري او بیا به نوسي او بیا به کړوسي او موږ خو ته خوشحالېږو خو شاعر وایي تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر وإذا ورزي په موږ باندې دغه شان پرله پسې تېرېږي د سوچ خبره ده انما نساق الى الاجال موږ مرګ طرف ته راښکودی کېږو لکه څنګه چې کله ته لاړ شي او په منډۍ کې څاروی والې او بیا یې لالولو طرف ته بوځې نو دا په دې سفر او د تا سره د ده د روانېده دا ټول دې دپاره دي چې دی د مرګ ځي ته رسي زما او ستا د سفر او د ورځې تېرېده دا ټول دې دپاره دي چې هغه ورځ راشي په کومه ورځ چې به زموږ د رب العالمین سره ملاقات کېږي دا د سوچ خبره ده فلا شاعر وایي فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر وینا هغه ځواني راځي چې تېره شوې ده او نه دا بوډاوالی ختمېږي دا چې تنګ کړي یو هغه ځواني بیا نه راځي هغه ستا ورځې وې که نه لاړې ختم شوې ستا ژوند ختم شوی دی خو مونږ اوده یو خوشحاله یو ځواني تېره شوه بیا به 40 کالو ته ورسېدو بیا بر روان یو مزې دي هېڅ مزې نه دي ځواني دنه لاړه زور دنه ختمېږي هډوکو دې دردونه شروع کړو ویښتو کې دې سپین ولګېدو بس صرف دغه انتظار دی چې کله به مرې د سوچ خبرې چې دا روجه چې تېره شوه دا ورځې کمېده دا زمونږ د ژوند کم شوی دی وری ښه زما او ستا ژوند کم شوی دی زما او ستا ورځې تلي دي د الله سره لیکلی شوي دي اوس هغه زما او ستا خپل که خپل کار دی هر سړی خپل ځان ښه پېژني چې څه یې لیږلي ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا دپاره څه لیږلي نو ولتنظر نفس هر نفس دې وګورې دا د نفس خپل کار دی پای کې زه نشي ګوتې نشم وهلی او ته زما هغه کې ګوتې نشي وهلی څنګه چې مونږ ریال او ډالر پېژنو دا شان زموږ د دماغ ښه کار کوي خو په دې دین کې هسې ځان دېسې کوي چې مونږ نه پوهېږو څه ووایو دین کې به دی وایي څه ووایو هر سړي ته پته ده الله په قرآن کې څه وایي وهدیناه النجدین انسان ته ما دوه لارې ښولي جنت لار جهنم لار ماشومانان هم پېژني د رمضان میاشت لاړه او څو ورځې تېرې شوې چې دا روجه لاړه سبحان الله هغه مونځ چې نه کوو بیا یې نه کوي دا د سوچ خبره هغه مونځ چې نه کوو اوس یې بیا نه کوي هغه سود چې یې خوړو د روجې نه مخکې اوس بیا سود خوري فلمونه او ډرامې او ډمتوبې چې کوو د روجې نه مخکې اوس بیا هغې ته راغلی سګرټ چې به یې څکو نشې تماشې کولې اوس یې بیا شروع کړی یو سړی به ما ته دا وایي چې ته ما ته څنګه وې چې هغه شانشه څنګه چې په روجه کې وي دا خو کېدی نه شي زه تا ته دا نه یم چې ته بلکل هغه شانشه څنګه چې په روجه کې خو زه تا ته دا وایم هغه اعمال مه پرې کوه روجه کې خو ته تراویح کولې تهجد کول هغه ډېر اوږده وو ډېر زیات اوس هم کوه خو 2 کوه 4 کوه پرېږدی مه قرآن تلاوت دې کوو صحیح دی چې هغه وخت کې یو موسم و ایماني تا قرآن تلاوت ډېر زیات کړی اوس یې کوه لږ یې کوه دا مطلب دی دین یې څوک دا مطلب نه دی چې